کمبل باندې او یا چې ډېر پوس جانمازي په هغې باندې سجده صحیح نه ده. سجده به لازم په داسې ځای باندې لګوي چې هغه کلکې او سخي، او دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ جواب ګوره دا ده، همدغه جواب دی چې غلطه ده. غلطه داسې ده چې هر هغه ځای باندې سجده لګول جایز دي چې هغه ځمکه حسابېږي. لکه په ځمکه له پاسه چې ته قالین واچې، دې ته بیا هم خلک ځمکه وایي. صرف یو شرط پکې دی چې دومره پوس به نه وي چې ستا تندی نشي راټینګولی، لکه بیا کې ستا تندی نه لګي. لکه اوس دومره پوس پنج دی او سم پړسېدلی دی، په دې کې چې ته څومره زور کې ستا تندی کته ځي او هغه ټینګېږي نه په یو ځای باندې، په دې کې سجده به نه لګي. خو چې داسې شی ته پروت وي، اګر که پوس دی چې ته ورله زور ورکړې او ستا تندی ځای ونیسي او نور مخې ته نه ځي او ستا هغه تندی پکې ودرېږي، په دې باندې سجده لګول دا جایز دي. نن سبا ډېر پاسته پاسته قالینونه دي بعضو جوماتونو کې راوتي دي، بیا خو به دې ټولو باندې د حرمت فتوا به ورکوي چې دې کې سجده لګول حرام دي یا ناروا دي یا غلطه ده. اوس داسې لکه ما تاسو ته وکړم چې داسې سپنج دی چې هغه په هغې کې ستا تندی نه راټینګېږي او کله د یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي، نو په دې کې بیا سجده لګول دا صحیح نه دي. د دې نه علاوه چې صحیح په هغې کې سجده لګول جایز دي. والله اعلم.